بسم الله الرحمن الرحيم. رابسو ورد program. blank document په insert ټیب کې مو تر ټیبل ویلیو نن شروع کوو پکچر خپل عکس ته ویل کیږي. کوم چیرې یو لیکنه کړي او غواړو چې د هغه لیکنې مطابق یو عکس را خلاص کو د پکچر څخه استفاده کو. د لیکنې په منځ کې ولاړ یو پر پکچر کلیک کو. عکس چې په هر ځای کې پروت وي هغه عکس انتخاب کړئ. مثلا دغه یو عکس چې زموږ سره د عکس راواخلو. اوکې اوس دا عکس موږ دلته راواخلئ. په دې ځای کې که تاسو وګورئ دغه عکس ته دلته په دې ځای کې دې ته چې ورکول شوي دي دې ته موږ تاسې ډاټ هم ویلی سو دا هر یوه ټکي ته انکر پوینټ هم ورته ویلی سو. اوس په دې ځای کې که تاسې د عکس تر دغه کونج ونیسئ یعنې دا عکس چې اوس موږ ته د ده سایز ټاکل کیږي دا ویډیټ ورته وایي بردوالی ټاکل کیږي او دا هم د عکس جګوالی یا هایټ ټاکل کیږي. نه به دا ټاکو نه به دا تر دغه کونج بنیسئ یا تر دغه کونج چې عکس په مساوي اندازه غټ او کوچنی سي. بل په دې ځای کې موږ تاسې روټیټ لرو. روټیټ معنا سرخول. که غواړو چې د عکس سره وسرخو دلته کولی سو. عکس چپه اخیستل سوی تاسې بله کم سرخوئ دلته کولی سي. که چیرې د څپې ته یو ځل رنګ ورکو نو تاسې که دغه زموږ عکس وګورئ دغه عکس په دې ځای کې وګورئ دا جی پی جي عکس دی. دا بیکګراوند لري. همیشه چې تاسې لوګو یې شی راخلاصوئ هغه باید پی ان جي مطلب مې دا شی دی چې باید داسې یو شکل وي. که تاسې عکس خانو ته ورغلي یاست دی چې د عکسونه لري هغه ټوله پی ان جي عکسونه دي. وګورئ دی بیکګراوند نه لري دغه کونج نه لري او دی دغه کونجان لري. نو هغه پی ان جي عکسونه دي چې په فوټوشاپ کې ثبت سوي دي د پی ان جي په شکل. تاسې بیا دا رقم راولئ. اوس که غواړو چې د دغه عکس څخه دا کونجونه ډیلیټ کړو دلته هم کولی سو. په ریموو بیکګراوند وظیفه دا ده چې ته ماته یو رقم رنګ ته یو ساحه ورته انتخابوئ چې دغه ساحه راته ډیلیټ کړه. ریموو بیکګراوند باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسې ریموو بیکګراوند اوکې کړئ نو تاسې ته په دې ځای کې دغه بنفشي رنګ چې ښکاره کیږي د جې مفهوم دا دی چې دغه ساحه ستاسې لپاره ډیلیټیږي له منځه ځي. که تاسې کیف چینجز کې هغه نور ساحه ډیلیټ سول یوازې هم دغه ځای پاتې سو. کنټرول زیډ انډو شاته ولاړ سه. بیا هم په ریموو بیکګراوند کلیک کوو. لومړی دلته لرو مارک ایریاز ټو کیپ. د مارک ایریاز ټو کیپ وظیفه دا ده چې ته ورته انتخابوئ چې یا دغه لاس دی ما ته مه ډیلیټوو. دا مو داسې راکش کړه دغه لاس یې نه ډیلیټېږي. کیپ چینجز یې که نور ډیلیټېږي یوازې هم هغه ځای پاتې سو. کنټرول زیډ. نو په دغه ترتیب سره هر ساعت چې ساتئ ما دا مو داسې راکشوئ هغه ساحه به ستاسو دپاره چې کېږي کیپ کېږي به یعنې هغه ساحه به ستاسو دپاره نه ډیلیټېږي نور ځایونه به ډیلیټېږي. بل خبره چې لرو مارک ایریاز ټو ریموو یا دغه ساحه ډیلیټ کړه. بس اوکې که تاسې راکش کړئ بس ګورئ هغه ځایونه ډیلیټېږي. دغه زرغون رنګ هم ډیلیټ کړه. دا ځای دا هم راته ډیلیټ دا هم ډیلیټ کړه راته. کله چې کیپ چینجز کوي هغه ساحه هم ډیلیټېږي. کنټرول زیډ انډو. ډسکټ آل چینجز یا دا کم تغیرات چې مې راوستلي دا هېڅ لکه دا مې نه دي پکار. دوهم په دې ځای کې کریکشن لرو. کریکشن د دغه عکس درونه تیزوالی ته ویل کېږي. نه د عکس رونه تیزه که خامې که داسې شکل یې راولی. که مور پکچر کریکشن مور اپشن ته ځئ دلته کولی سئ. نو یو په دې ځای کې تاسو ته خو اول پریسیټ هغه د دې جوړ ډیزاین دی چې وایي نه د دا ډیزاین څخه هېڅ پیدا کړه داسې کړه دا اوس شکایت یو دانه انتخاب کړه. کنټرول زیډ. اوس په دې ځای کې شارپنیز لري. شارپ دا معنی چې زه د څونه درته شارپ کړم. په دې ځای کې تاسو د اندازه دلته هم ټاکلی سئ. دلته یې لوړوئ او که په دې ځای کې ورته راکموئ. وینئ چې که تاسو وګورئ دا ډېر شارپ سو یا دونه مه شارپ و مثبت خواته ولاړ سو. نو عکس ته کتل کېږي د عکس مطابق ټاکل کېږي. بل په دا ځای کې دا د سټینګو پکښې کې د کریکشن و. بل په دا ځای کې برایټنس لرو روښانتیا. دا که څونه روښانه کړم نه دلته یې روښانتیا هم موجودې دي لکه هلته چې په دې ځای کې موږ تاسو په خپله خوښ ټاکلی سو چې یا برایټنس روښانوالی چې مثلا دونه سي. که تاسو اوس دا عکس وګورئ ګورئ دا روښانه کېږي زموږ لپاره. که دا دی ونسي دا به خوب سي او دلته به دی راته روښانه سي.
او په دې ځای کې بل مرتس چې لرو کنټراست لرو. کنټراست دا معنا کوم ځای چې تیز دی هغه تر هغه تیز که، کوم ځای چې خام دی هغه تر هغه راته خام. بل ریسیټ اولنی شکل دا خبر را روان دي دا کراپ پکچر. بل دغه رقم موږ کلر رنګونه لرو، هر رنګ چې تاسو ورکوئ په دې ځای کې عمل کولی سئ. مور کلر نور رنګونه هم ټاکلی سئ. سی ټرانسپرنټ کلر یو رقم رنګ د منځه یو څه، دا سپین رنګ باندې کلیک وکړه بس هغه سپین رنګ یې په اتومات ډول خپله ډیلیټېږي. کنټرول زیډ. بیا هم په دې ځای کې دا هم هغه د مور کلر سیټینګ دی، یعنې معنا چې اوس موږ رنګ ورکوئ په دې ځای کې. دلته راسه دلته هم هغه د رنګو څخه استفاده کوئ، تور سپین ورکوئ، سره کم ورکوئ. دلته چې کوم رنګ تا ټاکل دی د هغه رنګ ته دلته هم ټاکلی شي چې دا داسې روښانه کړئ یا دا داسې خوب راته راول رنګه تور سپین سره کم څونه یې تور سپین تاړئ دلته کولی شئ تاسو. او بل په دا ځای کې کلر ټون لرو، سره کم رنګ ورکړم روښانه کړم، مثلا داسې رنګ ورکړم. په دغه رنګ کې بیا مثلا اندازه یې دلته ټاکلی شئ څونه یې. ریسیټ اولني شکل ته رنګونه هم ورکولی شئ چې دا ژړ رنګ ورکړم. بل دلته موږ لرو ارټسټیک. ارټسټیک هنر ته ویل کېږي، دا د دې د خوا جوړ شوي ډیزاینونه دي، هر ډیزاین ستاسو خوښ هغه پر اپلای کولی شئ. د دغه ارټسټیک نور سیټینګ په دې ځای کې ټاکلی شئ. دا سیټینګونو دا هم ټرانسپرنسي ده. ټرانسپرنسي دا د خاموالي ته ویل کېږي، څونه یې تیزه یې دا کس او څونه یې خامه یې. دلته ټرانسپرنسي لږ ورکړئ، صفر یې کړه. هر څومره چې تاسو ټاکئ ټاکلی شئ. سموت نرموالي ته ویل کېږي، سموتنس دغه څونه نرم کړم. دلته هر څومره چې تاسو نرم ټاکئ ونه یې نرم ټاکلی شئ. کنټرول زیډ. بل په دې ځای کې چې موږ لرو کمپریز لرو. کمپریز تخته کولو ته ویل کېږي. اول په دې ځای کې تاسو دلته دوه ټک مارک لرئ. دا ټک مارک مطلب څه دی؟ لومړی دا ټک مارک ته راځو. ډیلیټ کراپډ ایریاز اف پکچر. که دغه ساحه زه کراپ کړم هغه کراپ شوې ساحه راته ډیلیټ کړه. اوس مطلب څه دی ګورئ، که موږ راسو په دې ځای باندې کلیک وکړو په کراپ باندې او دې ځای ته راسو، اوس ګور موږ ته ولیږي چې ته کراپ شوې ساحه مه ډیلیټ وه. دا معنا که موږ یو ساحه دلته کراپ کړو اوکې کړو، هر کله چې کراپ ته راسو بېرته هغه ساحه موږ دپاره موجوده ده. ډېره بخښنه غواړم که ماته هم کله کله ملګري راسي نو بس دلته ورسره تاسو موږ هم مصروفیتونه ډېر دي، نو دا ویډیو په مابینځ کې خامخا هلته خبره یو خوا بلې خوا ته لاړ شي وروسته شروع شي، هغه دلته سټاپ یې کړمه بیا وروسته شروع کړمه، نو داسې یو مشکل پېښ شوی. دې په اړه بخښنه غواړم. بیا هم نو په پکچر کې موږ د کراپ موضوع ته رسېدلي یو. نو په کراپ کې مې مطلب د دغه ډیلیټ کراپډ ایریاز پکچر مطلب دا ومال که موږ دغه ساحه کراپ کو. اوس ګور دا موږ کراپ کړل، که غواړو چې بېرته د کراپ سټینګ بېرته اوس موږ کولی شو دغه کراپ وټکو، نه بېرته یې لوړ وکښته دا ځای ته یې راولو. خو که تاسې دې ځای ته رالاست کمپریس او دلته ورته وویل چې ډیلیټ کراپډ ایریاز اف پکچر، دغه کس د کراپ ساحه ډیلیټ کړو. اوس ګوره دا کراپ ساحه ډیلیټ سه هر کله چې زه بیرته غواړم چې کراپ یې وټکم ګورئ بیرته موږ هغه سر ته نسو راتلی، نه هغه سر ته نسو راتلی چې بیرته هغه د ویډیو چې موږ څه کوم ځای کراپ شوی دی هغه ځای راولو. دا د کراپ ډیلیټ ایریا و چې موږ داسې که یو ساحه کراپ کړي هغه بیرته کولی سو چې دلته یا لاس یې راوړو یا یې نه راوړو. کوم دا ټک مارک کړی و د جې معنا دا ده که ما یو ساحه کراپ کړل هغه ته ډیلیټ کړه، بیا که ته په کراپ کې سیټینګ ټاکې بیرته هغه صحنه لاس ته نسې راوړلی. بل په دې ځای کې لرو اپلای اونلی ټو دیس پکچر. دغه تغیرات یوازې پر دغه عکس اپلای کړه. د دې مطلب دا دی که موږ داسې دوه یا درې عکسونه ولرو، کنټرول زیډ زه به شاته ولاړ شم، یو مو دا عکس را خلاص کړي او یو هم بل عکس را خلاص و، مثلا یو مو دا عکس را خلاص کړي دي، دوه عکسونه دي. اوس زه دې ته راځم، زه ورته یم اپلای اونلی ټو دیس پکچر. دغه سیټینګ یوازې پر دا عکس اپلای کړه، که ته ډیلیټ کړه هر یو ورکړې اوکې کړه. اوس که ته دغه بل عکس انتخاب کړې د جې دپاره بیا مثلا ته راځه دا ټک مارک ځنیسته کړه، دا هم ځنیسته کړه اوکې کړه. اوس د جې دپاره به ټک مارک لرې ځنیسته شوی دی او د جې دپاره به بیا ځنیسته شوی دی. اپلای اونلی ټو دیس پکچر دا عکسونه پر دا اپلای کړه در سره، که دا ټک مارک یې پر ټولو به اپلای شي، دا ولې نه درته معلومېږي. ګوره دا پر ټولو اپلای دی، او که دا ټک مارک ورکړو دا یوازې پر دغه اپلای کړه ته. دا تغیرات چې زه راولم پر دغه اپلای کړه، پر دا بل یې مه اپلای کړه ته. ګورئ په دې ځای کې دا د هغه رقم راغلی، نو د هغه څخه موږ ټک مارکونه ایسته کړلی، په دې ځای کې د هغه بل څوم ایسته شوي چې که د یوه څخه ایسته کړو دا بل څخه به ایسته شوي، کوم دا بل ته ورکړی دا بل ته به هم ورکول شوي. نو د اپلای اونلی ټو دیس پکچر معنا دا ده
چې دغه تغیرات چې زه راولم دا یوازې پر دغه عکس اپلای که پر د نورو عکسو یې مه اپلای کو. بل په دې ځای کې ریزولوشن لرو. ریزولوشن د عکس واضحوالي ته ویل کېږي چې د دغه عکس واضحوالي څونه دا دې سایزونه چې په 12 سایز کې درته راولم، په 12 سایز کې، په 12 سایز کې، هر څونه سایز چې انتخابوې ته هغونه سایز انتخابولی سې. د جی اصلي مطلب دا دی د اپلای څو عکسونه راولم، بیا وروسته زه په مطلب سره خلاصوم چې تاسو به په پوه سئ چې مطلب څه دی د جې څخه. تاسو څو عکسونه را خلاص کړئ، انسرټ ته راسئ، پکچر مثلا دا عکس مو را خلاص کړئ، یو مو دا عکس را خلاص کړی دی، یو به هم دا عکس را خلاص کړو. کنټرول ایس سیو دا لیکنه ثبت کړه، براوز پر ډیسکټاپ یې راته ثبت کړه، نوم ورته وټاکئ، د کندهار په نامه مو ثبت کړه. اوس تاسو راسئ د دغه فایل سایز وګورئ چې د دې سایز څو دی، رایټ کلیک وکړئ، پراپرټیز ته راسئ، د جې سایز چې دی 3.06 MB دی. که چیرې دغه سایز تر 24 MB اضافه سي بیا موږ په انټرنیټ کې نسو استولی، یعنې په ایمیل کې نه راته استول کېږي. که غواړو چې مثلا د دې سایز ور کم کو دلته کولی سو. سایز څخه مې مطلب وزن دی، دغه وزن ور کمو. داسې نه کوو چې مثلا دا عکس تاسو راکش کوچنی کو، په دې نه وزن یې څنګه کمیږي. کمپریس ته راسئ، ایمیل سایز انتخاب کړئ. هر کله چې تاسو په انټرنیټ کې استوئ داسې استفاده کوئ. ګورئ که تاسو د یو پروژې عکسونه واخلئ، وزارت ته راپور استوئ یا خپل دفتر ته راپور کوئ او د هغه په دا کیرون کیمره که تاسو عکس واخلئ، د هغه یو عکس تقریبا 6 MB و، 18 MB و، 12 MB، نو بیا 3 عکسونه یې تاسو په انټرنیټ کې نسئ استولی. نو دا باید موږ ایمیل کمپریس. ګوره په عکس کې هېڅ تغیر نه دی راغلی، عکسونه پر خپل حال پاتې دي. ایمیل سایز فقط عکس داسې کېږي چې بیا که تاسې غټوئ هغه د کیفیت خرابېږي درته. ایمیل سایز، ایمیل سایز دا هم ایمیل سایز تاړو. اوکې، اوس که دا فایل موږ ته سیو کړو، ورسې سایز یې وګورو، خامخا به د دې سایز 1 MB یا 2 MB راکم سوی. ایمیل سایز اوس ګورئ دا 1.5 MB، مخکې تقریبا 3 MB، یعنې تقریبا د 1.5 MB څخه اضافه راته کړي. نو زموږ انټرنیټ هم اوسپمې دی، هغه زموږ ایمیل به هم بیا واستول سي که چیرې تر 40 MB سایز لوړ و. بل په دې ځای کې لرو چینج پکچر. چینج پکچر دا معنی چې ته دغه عکس یې څه د جې پر ځای بل عکس راوله. تا په د خپل فایل کې لوګو راوستلی ده، ته خطا وتلی او دا لوګو پر دغه ځای جي، خو دا جي PNG لوګو راسي. نو ته پر چینج پکچر کلیک وکړه، دلته درته وایي فرام فایل، د یو فایل څخه یې راخلې. دا معنی چې ستا سره په کمپیوټر کې در سره دی، ته یې د هغه ځای څخه راواخله. ته ورته وایې چې پر ډیسکټاپ وګوره، زما سره یو لوګو را سره د هغه PNG لوګو، ګوره تا ته هغه PNG لوګو درته سیټینګ یې هغه سیټینګ دی. بل په دې ځای کې لرو فرام آنلاین سورس. که ته غواړې چې د آنلاین سورس څخه راواخلې دلته کوه. زه به پلا د انټرنیټ وصل کړم، مره به انشاءالله معلوم سي درته. تر څو چې دا انټرنیټ وصل کېږي، خدای جوړ کړي چې زموږ انټرنیټ کار کوي. ما کتلی هم نه دی چې کار به کوي که به نه کوي. نو دی اوس اخته دی تر څو دی پیدا کړي. راځه درس به وایي ځکه دا ویډیوګانې باره اوږدې نه سي. نو بیا په دې ځای کې ورته وایي چې فرام آنلاین سورس، یا ته دغه عکس بدل کړه خو د انټرنیټ څخه بل عکس راواخله په هغې بدل کړه. دی اوس موږ ته وایي ته انټرنیټ نه لرې، انټرنیټ دلته نه لرې چې راواخله. ورک آفلاین ماستر په کمپیوټر کې ستا هغه راواخله چې پر ځای کې هغه عکس در سره وي، بس هغه عکس ورته انتخابوئ، هغه عکس به تاسو ته چې شي راوست درته. لکه مثلا دا عکس باندې بدل کړه، په عکس بدلېږي. کنټرول زیډ انډو. نستی ګور زموږ انټرنیټ کار نه کوي، خیر پرېږدي. نو بل په دې ځای کې لرو مثلا فرام آیکن، یا ته د آیکن څخه راواخله. که تاسو سره د انټرنیټ سره وصل یې، که غواړئ چې آیکنان راواخلئ، شکلونه دلته کولی په هغه شکلو باندې بدل کړي در سره. او د کلیپ بورډ څخه راواخله، کلیپ بورډ ته داخلېږي، ورې د هر عکس نوم لیکئ په انټرنیټ کې، مثلا هغه عکس تاسو ته راخیستل کېږي. بل په دې ځای کې لرو ریسیټ پکچر. ریسیټ پکچر دا معنی په دا عکس کې چې مې کوم تغیرات راوستلي دا ایسته که اولني شکل ته یې واړو. مثلا ته راولاړ سولې، سایز دا شانې دا رقم ور واړول، ته پښیمانه یې دا ډیزاین دا رقم نه غوښتي، په ریسیټ پکچر کلیک کوئ، هغه ډیزاین شان ایسته کېږي. او بل په دې ځای کې لرو ریسیټ پکچر اینډ سایز. که موږ تاسو د سټایل ټاکلی او په دې ځای کې مو دغه سایز ټاکلی، نه چې ایمیل و دې ته مو اړولی.
اوس ورته وایي چې دا ته هم د اولني حالت واړو هم سایز اولني حالت واړو هم د واوښتي هم دغه سایز چې مخکې هر شی انتخابي دی هغه ته درته اړي سره نو هم د اولني حالت اړي هم هغه سایز اولني شکل ته درته اړي چې اول وار چې موږ اخلاص کې هر څونو وغونه بسي بیا هم دا قسم انتخاب کړی په دې ځای کې موږ تاسو د لپاره مختلف سټایلونه لرو هر سټایل چې تاسو د عکس لپاره خوښ هغه تطبیق کولای شئ په دې ځای کې د پکچر بارډر لرو چې دا بارډر سایز دونه غټ راسي او دا جام د ډشز پر کم راسي وینئ چې د سپری پرې درته راغلي دي دلته د ډشز لپاره بیا رنګ هم په دې ځای کې ټاکلی شي بل او که نور شیان انتخاب کړي دا معنی چې بارډر نه ورکوم بل په دې ځای کې موږ پکچر پرسیټ لرو دا پرسیټ جوړ ډیزاینونه چې انشاءالله تشریح نه غواړي ځینې سایه لري ځینې مثلا شډو دا سایه ورسره راوستل شاته که تاسو ګورئ سایه ده ریفلیکشن انعکاس دی چې دغه عکس خپله درته معلومیږي که تاسو ګورئ وینئ لاندې به معلوم سي درته ګلو نور رنګونه ورکړه په دې ځای کې سافټ نرم یې راوله ګوره دا به د صفحه کې داسې راولي لکه په صفحه کې چې نه یې راغلی بیول ورکړي داسې ډیزاینونه ورکړي وینئ په دا بارډر شاوخوا کې تغیر دا عکس نه معلومیږي په نورو عکسو کې معلومیږي دا 3D شکلونه دي که تاسې مور 3D اپشن ته راسئ په دې ځای کې د دغه شډو او ریفلیکشن او د 2D او 3D شکلونه چې مور کړي دي د دغه سیټینګ ټاکل کېږي په کښې سره نو په دې ځای کې پر دا شډو که تاسې کلیک وکړئ اول خو هغه د دې پرسیټ دا معنی هغه جوړ ډیزاین دی چې کوم ډیزاین یې ورکړئ دا ډیزاین ورکړئ یا ته راسه شډو ورکړئ خو دا ستور رنګ ورکړئ اوس تور رنګ شډو چې تا ورکړل دلته ټرانسپرنسي لرو ټرانسپرنسي د دغه شډو خاموالي ته ویل کېږي دا څونه خام ګورئ دا عکس ته که تاسو ګورئ معلومیږي به زه به لږ د شډو سایز ورغټ کړم چې تاسو ته ښه سم واضح معلوم سي او اوس که تاسو ټرانسپرنسي ټاکئ دلته معلومیږي څونه یې خاموئ سایز یې دی چې سایز یې باید څونه وي او په دې ځای کې بلر معنا خوپی کراته دا شډو مثلا تا ته خوپی وینئ چې تاسو ټول صفحه په دې یا کم یې کړه بل په دې ځای کې انګل لرو زاویه لرو چې دا کمې زاویې تورکوي دا ناغمال معلومیږي که تاسو دلته یو شډو انتخاب کړئ اوس دغه شډو ته زاویه ورسرخې دلته کولی شئ ورسرخې کم طرف ته ورکوي او ډسټنس بیا فاصلې ته ویل کېږي چې دغه شډو څونه زنجیل لري اوس دا چې موږ په شډو کې وویله په ریفلیکشن کې هم دغه خبرې دي په ګلو کې هم دغه خبرې دي ما ځای فقط سټایل در سره وټاکئ بل په دا ځای کې موږ ته پکچر لیاوټ لرو دغه عکس ته سمارټ آرټ ته واړو که تاسو کلیک پر وکړئ دی سمارټ آرټ ته درته واوښتئ چې دغه سمارټ آرټ سیټینګ و انشاءالله الرحمن بیا وروسته په دې ځای کې وایو بیا مو دغه عکس انتخاب کړی دی بل په دې ځای کې موږ لرو الټ ټیکسټ د الټ ټیکسټ وظیفه دا ده که غواړو چې دغه عکس په اړه تشریح ولیکو دلته کولی سو دا تشریح د دې دپاره ده که چیرې مثلا موږ تاسې بیا دغه سکرین ریډر ته به زده کړي چې دی موږ ته دا لیکنه وایي نو کله چې عکس ته راورسېږي نو که عکس دی نه پوهېږي چې دا عکس دی نو بیا دا جملې د عکس ته موږ کړي پر دغه عکس سره چې راورسېږي نو بره هغه د عکس تشریح دلته ورته لیکي مثلا دلته ورته لیکي it is the logo of Kandahar University دا د کندهار پوهنتون لوګو ده جنریټ ډسکرپشن وکړئ فارمي کله چې بیا موږ ته اوس سکرین ریډر ورته بسته کړي د جملې داسې وایي کله چې لوګو ته راورسېږي نو پر دغه ځای به دغه جمله درته تلفظ سي درته وویل سي چې it is the logo of Kandahar University دا ګورئ دلته تاسو ته تشریح هم درکړی دی why how would you describe this object and its context to someone who is blind وای دا عموما د معنا دلته د عکس څنګه تشریح کوي چې کله مثلا هغه یو څوک غواړي په پوس یعنې ړوند سړی باید څنګه په پوس دا چې ته باید دا عکس داسې تشریح کړې چې دا ړوند په پوس چې دا داسې یو عکس دی بل په دې ځای کې پوزیشن موقعیت ته ویل کېږي دا عکس درې موقعیته دي چې یو لوړ یو په صفحې په مابینځ کې یو صفحې په لاندې برخه کې دې درې بیا ډولونه لري چې په چپه طرف کې په مابینځ کې که په راسته طرف کې هر طرف چې تاسې ټاکئ په دې ځای کې کولی شئ چې هغه طرف تر سره وټاکئ بل دغه ترڅنګ په دې ځای کې موږ تاسو لرو راپ ټیکسټ لرو د راپ ټیکسټ وظیفه دا ده چې اوس هلته خو موږ تاسې فقط پوزیشن ټاکلی سوی دلته موږ تاسې دا ټاکو چې دا قسم مثلا شاوخوا ته خط راسي نصره لوړه خط راسي سره کم راسي دا خبره چې موږ تاسې ټاکو دا په دې ځای کې ټاکلی سو نو اول دلته موږ تاسې ترو لرو ترو معنا غورځول همیشه باید موږ عکس ترو کړو دا د دې دپاره چې موږ دا عکس بیا په خپله خوښه هر ځای ته یوړلی سو
نو اوس دلته لومړی لرو انلاین ویت ټیکس. انلاین ویت ټیکس دا معنی چې ته دا ماته د پاراګراف د اولې جملې سره راته راوړه. ګوره د پاراګراف د اولې جملې سره راله راته دا ځای کې. او بل که تاسو ته چې یا دایم په دې شکل نه ده پکار سکویر څلور طرفه خط راوله نو د دغه عکس څلور طرفو ته به خط تاسو ته راسي. اوکې کې تاسې ګوره دا عکس څلور طرفه خط سته. بیا هم راپ ټیکس راځو. بل په دا ځای کې ټایټ لرو. ټایټ معنا ټایټ معنا ټینګ. دلته د ټایټ مطلب دا دی چې دا خط ورته رانږدې کوي. ګوره چې تاسې هر څونه ټایټوئ په دې ځای کې دا لیکنه د غون ورته رانږدې کېږي. نو دا ټایټ چې دا خط ورته رانږدې کوي. بل په دې ځای کې ترو لرو. ترو غورځول. د ترو مفهوم دا دی هر کله چې تاسې په وټ کې وکس اخلاص کې همیشه باید ترو کوي. دا معنی چې موږ تاسې په خپله خوښه او هر ځای ته وړلی سي دا لوګو. او که چیرې ترو نه وي بیا تاسې د یوه ځای څخه بل ځای ته یې وړلی نه سئ. بل په دې ځای کې لرو ټاپ ان بټم. د ټاپ ان بټم وظیفه دا ده چې لوړ ولاندې یې خط وي خو په چپه او راسته طرف کې خط نسته. که تاسو وګورئ لوړ هم لیکنه سته لاندې هم سته خو چپه او راسته طرف ته د دغه عکس لیکنه نه ده راغلې. بل په دې ځای کې لرو بیهایند ټیکسټ. بیهایند ټیکسټ دا معنی چې دغه د خط شاته یې راوله خط یې پر مخ درته راغلی دی. او بل په دې ځای کې لرو انپرنټ اف ټیکسټ یا د خط پر مخ یې راوله. ګورئ دا د خط پر مخ ډېر ګټې لري. ګورئ اوس که تاسو غواړئ دا لوګو دلته په سر کې راولئ دا دې راوستلی سئ. که چیرې مثلا دا انپرنټ اف موږ نه کړو نو بیا دغه سر ته نسو راوستلی نو بیا به موږ تاسې مجبور یو چې دلته به څو وارې انټر و داسې بیا راولو. خو یا د دې ګټه دا ده چې موږ تاسو ته دی دغه عکس په مارجین کې راولي د صفحې سایز نه نیسي. دا د انپرنټ اف ټیکسټ ګټه ده چې موږ تاسې عکس راوستلی سو. دا لوګو دا شان چې راغلي اکثریت یې انپرنټ اف ټیکسټ. بل په دې ځای کې لرو ایډیټ ډراپ پوینټس. د ایډیټ ډراپ پوینټس وظیفه دا ده که غواړو چې دا خط په خپله خوښه ورته رانږدې کړو یا یې هم ځینې لرې کړو دلته کولی سو. که تاسو وګورئ وینئ د سرې لیکې تر څنګ دلته پوینټونه اضافه سول. هر پوینټ که تاسې راکش کړئ د لوګو څخه دا معنی چې دلته لیکنه ځینې لرې کړه. او که چیرې دغه پوینټ لوګو ته دننه ورکش کړئ دا معنی چې دغه نقطې خطونه ورته رانږدې کړه. بل په دې ځای کې موږ لرو موو ویت ټیکسټ. د خط سره حرکت ورکړه. دا ډېر مهم کمانډ دی. اوس ګورئ مثلا کله چې تاسې انټر وئ دا لوګو به زه په نوې صفحه کې راخلاص کړم تاسو ته. اوس ګورئ که موږ تاسې انټر وو هم لوګو راته کېږي او هم دغه لیکنه راته کېږي. ډېر وخت داسې سوي چې ستاسو لوګو پر خپل ځای پاتې خطونه راته سي. دا ډېر محصلین اکثر وخت داسې مشکلات سره پیښ سوي. نو تاسو راسئ هغه علت دا چې دلته ورکول سوي فکس پوزیشن اون پیج یا د هغې موقعیت دی. اوس که موږ تاسې 100 واره انټر وګورم لیکنه یې لاندې راته سول خو عکس یې ځای پر ځای پاتې سو. نو باید عکس هم ورسره راته سي. د دې دپاره به تاسې د موو ویت ټیکسټ څخه استفاده کوئ چې یعنې د خط سره یو ځای حرکت وکړه. اوس که موږ تاسې انټر وو هم عکس راته کېږي او هم لیکنه راته کېږي. بل په دې ځای کې مور لیاوټ اپشن لرو. مور لیاوټ اپشن د هغه خبرې دا اوس چې مو وکړې نه چې په دې ځای کې تا ته ویل چې بیهایند ټیکسټ یې سکویر یې ټایټ یې دا هغه ډایلاګ بوکس دی چې ما تاسو ته ویلي دي چې همیشه دغه ټول معلومات چې اصلا په ډایلاګ بوکس کې پراته وي هغه مهم ایماز دی د کمپیوټر د سکرین دغه پر ایبون راته ایښي. نو دلته دغه راپ ټیکسټ ټاکو بوت د ټولو طرفو څخه اندازه وکړه. بوت د دواړو طرفو څخه چې د چپه طرف څخه چې خط دونه زنجیر لري رایټ د راسته طرف څخه چې خط دونه زنجیر لري. کله چې تاسو وکړئ کې په هغه اندازه خطونه زنجیر لري سو. بیا مور لیاوټ اپشن بل په دې ځای کې لرو یا ټاپ د لوړ طرف څخه بیا خط دونه زنجیر لري. بټم د لاین طرف څخه بیا خط دونه زنجیر لري. یعنې دغه د عکس څلور طرف اندازې موږ وټاکلې دا معنی چې دونه چې دا خط د څلور طرف څخه زنجیر لري. دا د اوس تاسو ته معلومیږي. بیا مې ایډیټ ډراپ پوینټ د مور لیاوټ اپشن په دې ځای کې لرو لیفټ اونلی یوازې چپه طرف ته لیکنه راولو. اوکې اوس ګوره دغه عکس یوازې چپه طرف ته لیکنه سته راسته طرف ته لیکنه نسي راتلی. که تاسې راسئ دلته ورته انتخاب کړئ چې رایټ راسته طرف ته راوله دا معنی چې اوس د دغه عکس راسته طرف ته لیکنه راغلې د چپه طرف ته بیا نسي راتلی.
دا عموما تاسو یو راپور جوړی مثلا راسته طرف ته عکس راولي چپه طرف ته تشریح راولي په انګلیسي کې په پښتو کې عموما راسته طرف ته موږ تشریح لیکو چپه طرف ته عکس راولو راپور موږ جوړ کړی دی یو سیمینار موږ کړی دی دغه سره مثلا راسته طرف ته لیکنه کوي چپه طرف ته عکس ورسره راولي ډېر اسانه راوستلی شي بل په دې ځای کې لیکي لارجسټ اونلی دا معنی چې دا غټ راوله دلته د غټ مطلب دا نه دی چې دا کس غټیږي مطلب دلته دا دی که دا کس ما چپه طرف ته یوړي لیکنه په اتما ډول راسته طرف ته راوله که مې راسته طرف ته یوړي لیکنه چپه طرف ته راوله اوس ګورئ تاسو دا عکس حرکت ته ګورئ عکس زه راسته طرف ته راولم لیکنه چپه طرف ته راځي که زه عکس چپه طرف ته راولم لیکنه راسته طرف ته راځي دا د مور لیاوټ آپشن وظیفه شوه بل په دې ځای کې یو بل کمانډ لري سیټ از ډیفالټ لیاوټ مطلب دا دی دلته چې ما اوس یو لیاوټ وټاکي یا مې ترو وټاکي یا مې ټایټ وټاکي یا مې سکویر وټاکي نو د ټول عمر دپاره دغه سیټینګ ثبت کړه هر کله چې بیا زه یو بل عکس راخلاص کړم هغه دغه رقم تروي اوکې تاسو اوس که دا عکس راسي دلته وګورئ دا عکس خپله په اتما ډول څه دي ترو سوی دي پکچر بیا هم بل په دې ځای کې لرو برینګ فارورډ او سینډ ټو بیک کنټرول ډي ډپلیکیټ د دې سمې کاپیانې واستلې او اوس مو دا د شا لوګو انتخاب کړی دی برینګ فارورډ یو وارې مخته راوله برینګ فارورډ بیا یې مخته راوله سین ټو بیکورډ یو وارې شاته یوسه سین ټو بیکورډ یو وارې شاته یوسه که ته غواړې چې دا ټول مخته یې په اپلا راولې نو دلته لیکل سوی دی برینګ ټو فرونټ د ټول مخته یې راوله سین ټو بیک د ټول شاته یې اپلا یوسه او که چیرې بیا د ده پر سر لیکنه ورسره راغلی وای نو بیا دلته لرو برینګ اینډ پرنټ اپ ټکس د خط پر مخ یې راولی سین بیهایند ټکس د خط شاته یې راولی یعنې د خط شاته یې راولی که د خط مخته نه دلته کولی شو بل په دې ځای کې سلیکشن پین لرو په دغه سلیکشن پین کې تاسو دلته هم کولی شئ شو آل ټوله شکلونه ښکاره کړه هایډل ټوله پټ کړه اوس پر د هر شکل چې تاسو کلیک کوئ هغه شکل به تاسو ته چې کېږي ښکاره شي درته که دغه شکل تاسو انتخاب کړي دلته هم تاسو لرئ برینګ فارورډ مخته راوله برینګ فارورډ سینټ باکورډ شاته یوسه بیا هم فرچر بل په دې ځای کې چې موږ لرو الاین معنا دا عکس منظم کراته نو الاین لیفټ چپه طرف ته منظم که ګوري که تاسو ګوري یو خبره دغه چې واضح کو چې بیا مشکل پیش نشي تاسو ته پکچر ته راځو په پکچر کې الاین په الاین کې دلته اول لرو لیفټ او دلته دغه درې خبرې تشریح کوم بیا وروسته دې ځای ته راځم ګورئ که موږ دلته الاین ټو پیج ورکړي دا معنا چې ته دا منظم کراته خو الاین ټو پیج د صفحې سره منظم کړه اوس ګورئ که موږ دلته الاینمنټ زه هر طرف ته ټاکم دی ډایرکټ صفحې ته ځغلي مثلا صفحې په مابینځ کې یا ته دا الاین کړه چپه طرف ته صفحې سره ګورئ که تاسو ګورئ دلته دغه زموږ صفحه ده دغه عکس د صفحې سره راته راغلی دی که بیا تاسو راسئ تاسو ته یا الاین ټو مارجن د مارجن سره راوله یعنې مارجن څخه مطلب دغه د میده خانو ساحه ده د میده خانو څخه وتلې ساحه چې ده دا بیا په مارجن کې نه راځي نو اوس که تاسو ورته وایاست چې یا ته ماته دا د مارجن سره راته الاین کړه نو دلته مارجن ټیک مارک ورکړئ اوس مثلا رایټ راساته ګورئ که تاسو ګورئ دغه میده خانو څخه د باندې نه دي وتلي دا سو بل په دې ځای کې چې موږ څه لرو په دې ځای کې لرو الاین سلیکټډ آبجیکټ ته دغه انتخاب سوي شکلونه ماته الاین کړه دا معنا کنټرول ډي ډپلیکیټ مې کړي دا یو شکل مې دلته ایښی دی دا بل دلته دی نو اوس ورته ته دا راته الاین کړه خو د دغه بل شکل سره الاین کړه کنټرول بټن ونیسه ګورئ دا د انتخاب سو او دلته الاین سلیکټ آبجیکټ ورکړئ اوس ورته هم دا ته الاین کړه لیفټ چپه طرف ته ګوره دغه بل شکل سره موږ ته چې سو الاین سو منظم صورت بل که چیرې مثلا تاسې عکسونه داسې راخیستي څو عکسونه ډیلیټ کنټرول ډي ډپلیکیټ ټول مو داسې کنټرول بټن ونیوئ هر عکس مو انتخاب کړئ اوس دلته راځو ورته وایي چې ته دا الاین کړه خو په دې ځای کې ته دلته څو آپشن لرې الاین لیفټ چپه طرف ته منظم کړه چپه طرف دا معنا که چیرې عکسونه مو داسې ایښي او هغه غیر منظم وي نو ته غواړې چې دا ټول منظم راسي په دې ځای کې ورته وایاست چې الاین ټو لیفټ چپه طرف ته راولو ټول شکلونه چپه طرف ته منظم شول نو دلته دا شکلونه زموږ دپاره الاین کېږي چې چپه طرف ته الاین سي که تاسو الاین لیفټ کلیک وکړئ ګوره چپه طرف ته د ټول اندازې یو شی رالی
نو په دغه شکل سره الاین سنټر په مابینس کې راوله، الاین رایټ راسته طرف ته راوله یا مابینس کې راوله. اوس که تاسو ګورئ دلته فاصله مثلا 3 انچه یا 2 انچه او دلته بیا نسته یا 1 انچه، دغه اندازې فرق کې که غواړو چې دا یو شی کو په دا ځای کې لیکل سوی دی ډسټریبیوټ ورټیکلی، دا په عمودي ډول سره اندازه ور یو شی او بل په الاین کې دلته مرتس چې بل کمانډ لرو الاین ټاپ لوړ شکلونه یو شی که دا معنی که مرتسي شکلونه په دې شکل سره یشي غیر منظم. اوس که غواړو چې دغه شکلونه ټول منظم کو سره نو دلته مرتس لرو الاین ټاپ لوړ یو شی که لوړ یو شی کې دغه رقم تاسې لري میډل په مابینس کې شی که بټم لاندې یو شی کرته دغه اندازې فرض کی دا 2 ده دا بیا 4 یا 5 دي که غواړو چې دا اندازې یو شی کو نو بیا په دې ځای کې لرو په دا په هوريزونټل راته یو شی که بیا په هوريزونټل یو شی کېږي. بل په دې ځای کې مرتس لرو دا خو مول چې الاین دغه چې دلته دا شکلونه الاین کوم د صفحې سره الاین سي د مارجن سره الاین سي که د شکل سره الاین سي. یوز الاینمنت ګایډ ته ګایډ استعمال که ماته نه معلومیږي د صفحې مابینس کم دی مارجن کم دی دا باید چیرې زه راولم نو دی تا ته په دې ځای کې یو سمارټ ګایډ درکوي. ګورئ که تاسو ګورئ زه چې حرکت وکړم وینئ دغه زرغونه کرښه چې ښکاره کېږي دغه ته ګایډ ویل کېږي. وینئ مرتس ته ګایډه کوي چې تر دغه اندازې مه وځه که ته در دا اندازې وځې بیا په چاپ کې نه راځي. بل په دې ځای کې ورته وایي چې یو ویو ګریډ لاین راته ښکاره کړه. ګورئ دا میده لیکې ښکاره کېږي دا فقط صفحې مارجن موږ ته راته ښیي نور په چاپ په شي کې نه راته راځي. که غواړئ چې د دغه ګرایډ سیټینګ وټاکئ نو پر ګرایډ سیټینګ کلیک وکړئ. اول دلته راځو یوز الاینمنت ګایډ ته ماته ګایډونه راکړه نو دی تا ته وایي زه چې دغه ګایډ تا در کوم د پیج ګایډ درکړه نه لکه دا اوس چې موږ ته راکوي دا زرغونه لیکه د پاراګراف سره راکړه او د مارجن سره راکړه اوکې که اوس که تاسې مثلا حرکت ورکوئ په مابینس کې راکړئ که چیرې پاراګراف یې د پاراګراف سره راکړئ وینئ که تاسو ګورئ هغه د پیج کونج ته دا زرغونه لیکه چې ښکاره کېده دا راکړئ او که چیرې پاراګراف مو لیکلی دغه سره به هم موږ ته دا راته ښکاره کړي. نو دا د ګرایډ سیټینګ چې موږ ته الاین دغه ګایډ راکوي. بیا هم د ګرایډ سیټینګ ته راځو. بل په دې ځای کې لیکل سوی دی ابجکټ سنپینګ. سنپینګ دا معنی وای سنپ ابجکټ ټو ادر ابجکټ دوه شکلونه سره مشلوه دا څه معنا لري. ګور دا شکلونه سره ولم که تاسو پام پر وکړئ چې شکل یې ګور دا خو شکل نه دی دلته به راسو موږ به یو شکل راواخلو دا اصلا د شکلو دپاره دا عمومي سیټینګ دی چې د پکچر و د شیپ د ټول دپاره دی کنټرول ډي ډبلیکیټ. اوس ګور دا شکل موږ راولو سره دا سنپ سي تاسو پام پر وکړئ ګورئ سره ور وځغلې که یې زه ښه رانږدې کړم انشاءالله واضح به سي. اوس ګور دا زه راولم ګورئ دلته که تاسو پام په وکړئ دی دغه بل ته ور وځغلی دغه ته ویل کېږي سنپ ابجکټ یعنې معنا یو شکل د بل شکل سره منظم کوه. دغه د ابجکټ سنپینګ دی چې موږ ته یو شکل د بل شکل سره چې کېږي سنپ کېږي او که چیرې موږ ته ګرایډ ورکړي دا شکلونه به زه بېرته ډیلیټ کړم. په دې ځای کې موږ ورته ویلی چې یا ته ما ته ګریډ لاین ښکاره کړه ما ته ویل چې ګریډ لاین خو ښکاره کېږي نه اوس د دغې ګریډ لاین سیټینګ ټاکل دا بیا موږ په دې ځای کې کولی سو. نو دلته موږ ته وایي چې دغه ګریډ لاین مثلا په جګوالي اندازه څونه په برتوالي اندازه څونه دا د ګرایډ ده. دا بیا د ګرایډ مارجن دی یعنې د دغه یوې خانې څلور سره په دې چې دلته ته ورټاکې که دا ټک مارک کیسته کوي دا معنا چې په بردوالي څونه لري جګوالي څونه دا خو د دې تر مابینس فاصله وه دا بیا مارجن دی. او بل په دې ځای کې شو ګرایډ ته ګرایډ پر سکرین راته ښکاره کوه په عمودي ډول یې ښکاره کوه په هورزنټل که ته یو ټک مارک ځنیسته کې دا معنا چې په دا شکل یې مه راته ښکاره کوه. او سنپ ابجکټ ټو ګرایډ دا شکلونه پر ګرایډ هم راته منظم کوه اوکې که اوس ګورئ که تاسو وګورئ وینئ چې دلته زموږ شکل دغه ګرایډ ته په اتومات ډول ځغلي پام وسته دا ټول او دا چې اوس داسې دا ګرایډ ډېر غټ معلومي ګورئ یو خو دغه سنپ ټو ګرایډ دا معنا دغه ګریډ لاین ګورئ دا ګریډ لاین ته خپل ورغځلي دا ډېر زوم دی نه کې به شات او هلته چې مو هغه ټک مارک ایسته کوي چې هغه صفر که هغه دا خانه سو. دا د ګرایډ سیټینګ دی په دې ځای کې چې موږ تاسې دلته ورته وټاکئ چې مارجن استعمال کړه دا یوه نه دوې نه یې راوله هغه شکلونه تاسو ټاکلی سئ څونه دا دلته موږ کولی سو بېرته دا مارجن مې نه دی فکار. بل په دې ځای کې موږ ګروپ لرو. ګروپ معنا شکل جوړول ګورئ دا عکسونه چې جلا جلا هر یو به جلا جلا انتخابو کنټرول بټن ونیسئ که تاسې الاین کړي هم یې در سره لوړ یا چپه طرف ته
اوس دا ګروپ کې یو شکل جوړ کوو دا زموږ لپاره ټول یو شکل سر ځای څخه چې بل ځای ته وړو یو شکل دی هر ځای ته وړو کېږي او که تاسو پام پرو کې ګورئ دا شکل داسې سره مشلي سره پام وسته دا په دې خاطر کېږي چې دا په دې ځای کې په دا ګرایډ کې دغه سیټینګ دی چې موږ دلته ورته ویلی چې معنا ته ګرایډوه یا ورته دا کار مه کوه دا سنپ دا ځنیسته که دا ټک مارک څخه اوکې که او اوس ګورئ دا بېرته نور لیکي مې څخه ختم کړي اوس ګورئ ته چې حرکت ورکوې اوس نه مشلي هغه هلته دا ټک مارک دا دغه ټک مارک و چې که څه هم snap object to objects to grade when the grid lines are not display که چیرې دا ګریډ لاین ښکاره نه وي خو بیا هم ته چې کوه سنپ کوه ورسره مشلوه دا ګروپ که غواړو چې ان ګروپ وکړو بس په ده کلیک وکړه بېرته ګروپ ختم شو بل په دا ځای کې روټیټ لرو که غواړو چې عکس چپه او راسته طرف وسو دلته کول دا مور لیاوټ آپشن دی دلته هم کولی شئ چې تاسې عکس سره وسرخوئ نو اول په دا ځای کې تا ته وایي هایټ جګوالی څونی دلته د جګوالي اندازه ټاکلی سي ویډیټ بردوالي دا که څونی دلته د عکس بردوالي ټاکلی سو که تاسو وګورئ موږ چې جګوالی ټاکو بردوالی هم ټاکل کېږي ګور زه د جګوالي یا بردوالي ټاکم او بل اندازه هم ټاکل کېږي دا په دې ځای کې دا دغه ټک مارک ورکول سو دی چې لاک اسپیکټ ریشیو که دا ټک مارک نیسو کو بالکل موږ یوازې کولی سو چې دغه شکل بردوالي وټاکو په جګوالي کې کوم تغیر نه راځي او که دا ټک مارک ورکړو چې جګوالی ټاکو بردوالی هم ټاکل کېږي دا یې هم روټیشن دی چې دا اوس مې دلته ویل چې یعنې دی 100 درجې دغه عکس 100 درجې زه تا ته وڅرخوم 45 درجې 100 نه یې څرخوې دا یې سکیل دی څه سکیل په فیصدۍ باندې ټاکلی څه په سایز ټاکلی اوکې کوئ چې تاسې په هغه سایز درته راځي وغواړم کنټرول زیډ بیا هم سایز بل په دا ځای کې موږ څه لرو ریلیټیو ټو اورجینل پکچر سایز اوس ګورئ دا ټک مارک یعنې دا معنا چې دا اورجینل سایز یې راته وګرځوه که دا ټک مارک موږ زنجیسته کړو ګورئ دا د ده په شکل کې لږ تغییر درته راغلی بیا که تاسې دې ځای ته راځئ اوس دا سایز بیا د سره ټاکئ اوکې دا وټاکل شو اوس بیا دې ځای ته راځئ بیا یې ټاکئ که تاسو وګورئ دی هغه اورجینل سایز 100 ته اوښتی درته وینئ چې بېرته د سره شروع کړی که تاسو دا ټک مارک کړی یا چې ما 100 ته واړوئ 102 سو که بیا زه راسم نو پر هغه 102 چې ولاړې بېرته د 100 ته عادي حالت ته نه راوړي ګور دا اورجینل سایز موږ ورکړی خپل اورجینل سایز ته واوښتی څو چې اورجینل سایز اندازه وه په هغه اندازه درته برابر سو که 107 هغه 107 دي که 108 هغه 108 دي که بیا ته تغییر کوې بالکل تغیرېږي دغه د سایز موضوع شول ریسیټ بیرته اولني شکل ته ور دغه اندازې اولني حالت چې څونه یې په هغو اندازه یې راته راوله تاسې دا بردوالي د شکل د دلته هم ټاکلی سوی دلته هم جګوالی ټاکلی سوی لنډه خبره د بردوالي د جګوالی او دا چې دی دغه اندازه چې زه جګوالی ټاکم بردوالي هم ټاکل کېږي دا په حقیقت کې دغه ټیک مارک دی بل په دا ځای کې په پوزیشن کې یو څو خبرې پات سوې الاینمنټ خو مو ویلي چې چپه طرف ته راسي راسته طرف ته بوک لیاوټ مو ویلي چې معنا ما مخکې په هوم ټیپ کې په هغه دغه کې مې درته ویلي چې هغه موږ اندازه ټاکل چې ان سایډ راسي که آوټ سایډ راسي پوزیشن یې د ایکس محور څونه یا د وای محور چې موږ درته ویلي په دا د مثلا زه چې دی راسته طرف ته راولم د صفحې سره یې راسته طرف ته راولم د عکس سره یې راول د مارجن سره یې راوله مثلا د صفحې سره راوله د کالم سره راوله چې موږ ته په لیاوټ ټیپ کې کالمونه وایي کرکټر د تور سره راوله چپه طرف مارجن دغه اندازې چې دغه سره منځک دا په عمودي ډول په افقي ډول دا په عمودي ډول ومې ویلې مخکې په اپشن کې دلته لرو موو آبجیکټ ویت ټیکسټ ته د ټیکسټ سره حرکت ورکوه دا معنا که موږ تاسو دلته راولاړ سو لیکنه مو کړې اوس ګورئ که موږ تاسې انټر بټن و هم عکس راته کېږي هم یې خط راته کېږي دا ان لکه مخکې چې مې یادونه درته وکړل په دې ځای کې مې هم دا خبره درته وکړه موو ویت ټیکسټ دلته مو یو ځای درته ویلي دا دغه ټک مارک دی څه دغه لار څخه داخل شوی څه هلته ورته ویلي دا ټک مارک کړي که دا ټک مارک نیسته کوي بالکل دی پر خپل ټک مارک نیسته کوي دی به نو پر خپل ځای پاتې حرکت به نه درته کوي څل وارې تاسې انټر بټن ووایي اوس که زه انټر وم عکس پر خپل ځای پاتې دی بیا هم پکچر ته راځو پوزیشن په پوزیشن کې بل په دې ځای کې موږ څه لرو الاو اوورلاپینګ څه معنا لري که موږ یو بل عکس راواخلو کنټرول ډي ډبلیکیټ اوس ګوره دا یو عکس د بل عکس پر دا عکس نه یو بل عکس به زه راواخلم دلته دا خو ډبلیکیټ څه ډبلیکیټ عموما چې تاسو ډبلیکیټ وي بیا په شیپ درته بدلیږي اوس ګورئ که تاسو ګورئ دا اوورلاپ دی دغه یو عکس د بل عکس پر سر درته راځي هېڅ مشکل نه جوړېږي ستاسو پام سته دغه ته اوورلاپ ویل کېږي
که تاسې راولاړ سئ دغه ټیک مارک ځنې ایسته کړئ چې یا دا کار نور مه راته کوو موو ویت ټیکسټ وکړئ نو بیا دی موو ویت ټیکسټ وینئ چې د خاص حرکات کې یو د بل پر سر دا شکلونه موږ ته نه راځي. یو بل کمانډ چې پاتې هغه دلته لرو لاک انکر پوینټ. نو بل په دې ځای کې موږ ته لرو لاک انکر پوینټ. دغه لاک انکر دغه انکر ور لاک انکر څه معنا لري؟ اوس ګورئ که تاسې فایل ته په آپشن کې راسئ په دې ځای په ډسپلی کې موږ دلته لرو ابجیکټ انکر لرو یعنې دغه شکل انکر. دا معنا چې ته دغه انکر هر ځای ته که غواړې چې یوسې ته بالکل کولی سې د انکر دلته راولې وینې دې ځای ته راول بیا دا کس هغه طرف ته درته ځي حرکت درته کوي. اوس که غواړئ چې دا لا کوي چې نور جدا د یوه ځای څخه بل ځای ته یو نه وړل سي دغه نو په دې ځای کې تاسې په پوزیشن کې دلته لري لاک انکر پوینټ اوکې کې که تاسې وګورئ وینئ د دغه انکر پوینټ سره دلته موږ ته چې ښکاره کېږي او کلب ښکاره کېږي موږ د یوه ځای څخه بل ځای ته نسو وړلی. نو دا اوس موږ تاسې د پکچر درس خدای جوړ کړي چې یو څه مو زده کړي وي. د الله په امان ولاړې